الرحمن الرحیم. د هدیه خیري بنسټ درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. درنو لیدونکو څرنګه چې تاسو ګورئ موږ یو ځل بیا بي زینب عالی لیسۍ ترسیرمه راغلي یاستو. تېر ځل مو دلته خپرونه چمتو کړی و چې په دې کور کې دوه خوئیندې معیوبۍ او دوه ورونه مو معذوروو چې خپرونه د هدیه خیري بنسټ د لوري نه نشر شوې وه چې خپرونه ډېره زړه سوندو هیوادوالو او ډېر شتمنو ورونو ولید. د هغه زړه سوندو هیوادوال جملې څخه یو ورور د سیداجمل ورور چې د کاناډا څخه مرسته کړې وه د هغه ورور دغه مرستې دغې کورنۍ ته سپارو. زموږ سره پاتې شئ، ملتیا مو کړئ خپرونه تر پای پورې. سلام علیکم. هیوادوالو مخکې مې چې څنګه یادونه وکړه دغې کورنۍ ته راغلي یو، د دغې کورنۍ ته څنګ ناسته یم او د دې کورنۍ ټول غړي ورورجان او مورجان او خورجانې موږ څنګ ته ناست دي. غواړم چې د مورجانې څخه پوښتنه وکړم او د دې غږ واخلم چې دوی د کومو ستونزو سره مخ دي. زموږ سره پاتې شي، خپرونه تر پای پورې وګورئ. سلام علیکم مورجانې. مورجانې اصلي د کوم ځای؟ ما از لغمان. مورجانې په کورنۍ کې څو نفره ژوند کوئ؟ دی چې ما 9 نفر. مورجانې د تیر په څیر مو ژوند څنګه ده؟ ژوند تیر میشه دیگه، روز شام چیزی جگرخوری و بدلاوی تیر میشه دیگه. هیچ چیز نمیباشه، خرج چیز نمیباشه، در خرج بسیار دلاوی است دیگه. مورجانې تاسو یادونه وکړله چې دغه دواړه زامن مو معذور دي او دواړه لورګان مو معیوب دي. که دا راته ووایي چې دا د پیدایش نه داسې دي او که په وخت په تېرېدلو کې څه ستونزه پیدا نه د پیدایش نشده، که پیدا شدن 6 ساله بدل 7 ساله همینطور بدل که پیدا کردن تکلیف را پیدا کردن. مورجانې تا مخکې یادوري وکړه چې زه د خلکو جامې مینځم او کور کې کار کوم، نو ستاسو زړه ته څه ناامیدګي راځي؟ ناامیدگی میای کاری که در خانه خود قرار ششته باشه، پاک ستره در خانه چقدر خوشحال می باشه. پس ما خود روز تمام روز مذهب بجا که ما برایم 12:30 بجا ما خانه نه ما کالا میشیم گپ یکی را بشنوم دیگر را بشنوم دلاوی زیاد بازگیریان کدام میایم خانه تا دل مر چیز میایه. مورجانې تاسو ویلي چې دا لور مې هم مریضه ده او ډاکټر ته مې بیولې وه، د دغه پیسې او مصرف چا ورکړه؟ هیچ کس کتیم کمک نکرد، کس ندادم. برای خودم قرض کردیم، از تو قرض از یک دیگه قرض کردیم. بعضی که من کار میکنم اونم رو 100 روپیه جمع میکنم قرضای مردم رو تاک خلاص کنم. مننه. درنو لیدونکو تاسو د مورجانې خبرې واورېدلې چې دی وویل دغه لور مریضه وه او دی د دغه په دوا کې نو دی قرض وکړ د خلکو څخه او دی لور تداوي وکړله. هیله لرم چې تاسو هم دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او دغه کورنۍ یوازې پرې نه دی او غواړم چې دغه خورجانې سره خبرې وکړم. زموږ سره پاتې شئ، خپرونه تر پایه پورې وګورئ. مورجانې یادوري وکړله چې ته مریضه یې او د ستا په مریضۍ کې دوا ته دوی پیسې قرض کړې وې، ستا په زړه کې څه ناامیدګي راځي؟ هر چیز میدادم خدا سر مورد سچ کنم. مریضیم زیاد مریض هستم، پیسه را قرض کرده. خورجانې سیداجمل ورور چې نن د کاناډا څخه مرسته کړې ده دغه ورور ته څه ویل غواړي او د دې مرستې نه څومره راځي؟ دعا میکنمش خیر ببین خانه شاباد کیما خوبی میکنه، کمک میکنه، خداوند بسیار بدهش. درنو لیدونکو تاسو د خورجانې خبرې واورېدلې، نو غواړم چې زما تر څنګ یو بله خور هم ناسته ده، غواړم دغې خور سره هم خبرې وکړم. زموږ سره پاتې شئ، ملتیا مو وکړئ. خورجانې ستړې مه شئ. خورجانې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ دا د غریبۍ شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ بسیار به سختی تیر میشه، بسیار به مشکلی. دل ما بسیار آوسته، چی کنیم ده خدا میروان است. خورجانې مکتب وای؟ نه. خورجانې کومو نجونې چې تاسو ګورئ مکتب ته ځي نو ستا په زړه کې څه ناامیدګي راځي؟ بسیار می همسالای خدا روز میبینم دل ما میشه، خب چی کنم کار خداست دیگه. ګرانو هیوادوالو تاسو د خورجانې خبرې واورېدلې چې خویندې ورونه د پیدایش نه داسې نه دي، نو کله چې دی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي نو د سترګې او د بدن نور غړي نو کار پرېږدي. هیلهمنده یم چې دغې کورنۍ لاس پرې نه دی او دوی سره مرسته وکړئ. خورجانې نن چې سیداجمل ورور د کاناډا څخه مرسته کړې ده
او هغه مسافر دی په کاناډا کې او هلته نور ورونه هم دي هغوی ته څه غوښتل؟ خیر ببینید زنده باشین خدا جان و جور بتشانه زنده باشین تشکری میخوایم از بشان خیر ببینیم څومره راضي د دې مرستې نه؟ بسیار زیاد خیر ببینیم ژوندی اوس خورجانې مورجانې نن چې هغه ورور سیداجمل ورور د کاناډا څخه مرسته کړې ده او هغه مسافر د هغې سره نور ورونه هم زموږ مسافر دي هغې ته څه غوښتنه لرې؟ خدا بخیر د وطن کنه ایشانه بخیر خوبی بیاره ایشانه د وطن کنه ایشانه خانه ایشانه آباد خدا بسیار بته ایشانه زندگی ایشانه خدا دگام خوب کنه که کتی مسلمانه کمک کنن که غریبا کتی عزیزا کتی معیوبین خدا زیاد بته ایشانه ژوندی اوسې مورجانې درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه کورنۍ یوازې پرې نه دی د دې غم خپل غم وګڼئ او تر بل خپرونې چې زه صدف عزیزي او ما سره د کامرې په برخه کې اجمل نوابي تاسو درانه حضور ته حاضرېږو تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان الله مو مل شه